سلامونه وخت مو په خیر لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. کونړ کې د سترې محکمې د وروستۍ پریکړې پر اساس د یوې میرمنې په ګډون 8 کسانو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د عشر او زکات عمومي ریاست د عوایدو تنظیم رئیس مولوي مختوم عبدالهادي هدایت د یو شمېر نورو مسؤلینو په ملتیا کونړ ته سفر وکړ او د کونړ مرستیال والي سره یې د ناستې په ترڅ کې د سفر اهدافو په تړاو معلومات وړاندې کړل. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت مسؤلین وایي چې د پروان ولایت په شینواري ولسوالۍ کې څه د پاسه 1 میلیون افغانۍ په لګښت د اوبو لګولو کانال چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د بلخ په حیرتان ښارګوټي کې د ښوونځیو او مدرسو له 800 زده کوونکو څخه د عمارت پیژندنې ازموینه واخیستل شوه. د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین وایي چې د غور ولایت په لوړو زده کړو مؤسسه کې د 22 میلیونه افغانۍ په لګښت د بیلابیلو پروژو چارې پیل شوې. هرات کې د پاکستان سر قونسل او د دې هیواد سوداګریز اتشې کوثر علي زاهد هرات له والي سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان کې د افغانستان تازه میوه او سبزیجاتو په ځانګړې توګه انارو، انګورو، شفتالو او رومي بانجانو په وارداتو ګمرکي تعرفه صفر شوې ده. د پکتیا کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د 3 میلیونه افغانۍ په لګښت د یو کانال د جوړولو چارې پیل شوې. فراه کې سږکال څه د پاسه په 1000 هکټاره ځمکه انار کرل شوي چې د تیر کال په پرتله حاصلات زیات شوي دي.